کابل نیوز درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. امریکا ولس یا امریکا ته د طالبانو پرانستی لیک هغه څه ده چې امیدونه یې را ژوندي کړي چې امریکا به یو ځل بیا د افغان صلح یا د بین الافغاني خبرو په ځنډول شوې پروسې به یو ځل بیا غور وکړي او هغه وړاندوینې او یا هم د ارزونې په برخه کې چې دا موافقتنامه یا تړون به ارزول کیږي یو څه ناڅه نرمښت وښیي. طالبانو په دې لیک کې ویلي دي چې د شریعت په رڼا کې د بیان ازادۍ او همداراز د ښځو حقونو ته دوی ژمن دي او یوازینۍ حل لاره هم د سیاسي توافق ته رسیدل همدا د دوحې تړون ده چې باید عملی شي او هغه هم بشپړ عملی شي. هغه څه چې طالبان بیا امریکا بیا هم د افغان حکومت کله ناکله تورنوي چې امریکا په ځانګړې توګه دا تړون یا توافقنامې ته ژمنتیا نه ده ښودلې او تر ډیره حده پورې دا تر پښو لاندې شوی ده. خو امریکا هم پاتې نه ده راغلی او امریکا او متحدین یې بیا طالبان ګرم ګڼي چې د توافقنامې بشپړو مواردو ته یې درناوی نه ده کړی او دا ښکاره کوي چې طالبان توافقنامې ته درناوی نه لري نو ځکه تاوتریخوالی یې ډېر کړی ده. هغه څه چې طالبان وایي چې لویو ښارونو باندې موږ بریدونه کم کړي دي او له امریکا سره مو چې تړون کړی دی چې دوی او متحدینو باندې به برید نه کوو نو دا یې هم ترسره کړي دي. دا چې دغه د تورونو لړۍ ولې ګرمه ده، یو لوری بل طرف او بل لوری بیا بل طرف تورنوي چې ګویا توافقنامه نه ده عملي شوې. طالبانو دا هم ویلي دي چې ډېر ژر به د دوحې د میز د خبرو میز ته ور وګرځي خو دقیقه نیټه لا هم نه ده معلوم. افغان حکومت له لوري هم غبرګونونه شته چې طالبانو د میز د خبرو میز پریښی ده او هیواد په هیواد ګرځي د سیاسي ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره څخه. دا د تورته نور مسایل به دقیقاً چې د نیټو د دفاع د وزیرانو غونډه هم مهمه ده چې د افغانستان په اړه به بحث پکې وکړي او د افغانستان کې د خپلو سرتیرو د حضور په اړه به دلته تصمیم نیول کیږي. هغه څه چې طالبانو ویلي دي چې که امریکا او یا ځانګړي د دوی نور متحدین په افغانستان کې پاتې کیږي نو دوی به د دوی په وړاندې جنگ پیلوي. دا ځل جنگ به څه ډول تعریفیږي په داسې حال کې چې طالبانو ویل کیږي چې طالبانو د سیاسي ملاتړ ترڅنګ له روسیې او ایران څخه هم د نورو مسایلو ترڅنګ پر پوځي برخه کې هم ښایي څه ترلاسه کړي اوسي چې دا ځل به امریکا ته سرخوږی وي. دا د ورته نور مسایل به نن له خپل درانه میلمه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان په اسلام آباد کې افغان سفیر ښاغلي مولوي صاحب عبدالسلام ضعیف سره مرکه ولرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. مولوي صاحب سلام، ستړي مشئ. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. تاسو او درنو اوریدونکو همکاران ته زما د خوا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علیکم السلام. تاسو بیا ستړي مشئ. هیله څومره شته مولوي صاحب چې د طالبانو پرانستی لیک دی یو څه ناڅه دا وضعیت را تغییر کړي او نرمښت ښکاره شي په داسې حال کې چې د ناټو ناسته هم نن چهارشنبې روانه ده چې د افغانستان په اړه د ځواکونو د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو په اړه تصمیم نیسي. د سیاسي جوړجاړي پرته بله لار شته نه. جنگ په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي او په افغانستان جنگ وړونکی نه دی او نه په بشپړ افغانستان باندې څوک په زور باندې واکمني قایمولی شي. نو له دې کبله بله لاره نشته چې یو سیاسي ډیالوګ ونسي، یو سیاسي پروسه په مخه ولاړه نشي. فکر کوم دا یوازینۍ لاره ده. اما دا چې د سیاسي جوړجاړي دپاره باید څه وشي او څه باید شوي وای دا بیا بله مسله ده. فکر کوم چې طالبان اوس هم په دې عقیده لري چې د افغانستان جوړجاړی د یو سیاسي ستراتیژي د لارې ممکن دی او د زور د لارې نه دی.
او دا هم عقیده لري چې امریکا او نړیوال که په افغانستان کې د دوی شتون وي، ترڅو چې د دوی شتون وي د افغانستان مسأله بشپړه نشي حل کېدلی. نو د دې سره سره چې د بهرانیانو شتون هلته ستونزمن دی، ښه به دی چې د دوحې د تیر کال لایحه یا قرارداد د طالبانو او د امریکا ترمنځ چې سوی دی هغه په بشپړ توګه عملي شي. اما دا چې دواړه طرفونه د تناقضاتو یا د نقض دعوه کوي، دا د دواړو خواو څخه تورونه شته. طالبان د خوا په امریکایان باندې تور شته، د امریکایان د خوا په طالبان باندې تور شته چې دوی نقض کړی دی. خو هر طرف د خپل ځان څخه دفاع کوي او دا وایي چې د دوی کړه وړه د لایحې یا د قرارداد مطابق و. اما بیا هم تشنجونونه او مشکلات په دې موضوع کې رامنځته شوي دي. زه فکر کوم چې د بایدن د ادارې سره دغه نور هم دغه مشکلات را ډیر سول او هلته داسې یو حالت رامنځته شو چې لابي وسوله ترڅو چې دا قرارداد باید نقض شي. طالبان هم د دې لپاره یو خپل لابي وکړه چې قرارداد باید په ځای باندې پاتې شي او په منځ کې د خبرو یا د مذاکرې حالت د توقف حالت سره مخ شو. ضعیف صاحب دغه لابي بیرته دغه توقف ماسي او د خبرو لړۍ پیل شي. دغه د نقص او یا هم د قرارداد په عامه اصطلاح د سبوتاژ لابي چا وکړه ستاسو په باور؟ فکر کوم دلته د نن په افغانستان کې ځینې کړي ستا هم استخباراتي کړي، هم هغه کسان چې په جنگ کې د دوی ګټې دي او غواړي چې په قدرت کې د بل په زور او د بل په مټو باندې پاتې شي او همداسې د حالات دغه شان جریان ولري. هغوی په خپل امریکا کې په سنا کې حتی په پوځي لحاظ باندې دوی هلته په امریکا کې لابي کړې ده. همدارنګه ځینې افغانان چې په بهر کې وو هغوی یې تشویق کړي دي چې دوی د خارجانو سره وګوري او هغوی ته داسې مشوره ورکړي چې دوی د افغانستان ونوځي او د قرارداد دغه کې نقض کې یا معطل کې. همدارنګه په افغانستان کې ځینې حالات او ځینې واقعي داسې پیښ شوې چې دنیا ته وښیي چې طالبان په هغوی کې لاس لري او دنیا ته وایي چې دا تشنج د طالبان د خوا زیات شوی دی او دوی قرارداد ته درناوی نه کوي. خاص ضعیف صاحب وخت پورې نن غونډه ده، تر دې غونډې پورې ډېر زیاته لابي شوي وي او دغه لابي فکر کوم هم طالبانو بیا خپل لابي کړې ده او دوی خپل لابي کړې ده. خو په مجموع کې د یو سیاستمدار په توګه موږ ویلی شو چې نه امریکا او نه طالبان نه افغانان د سیاسي جوړجاړي څخه پرته بل لار لري. دغه اوسنی فرصت چې مهیا شوی دی په دې دا که هر څوک غواړي چې دغه فرصت د لاسه ورکړي، فکر کوم دا لویه تېروتنه ده او کېدای شي بیا په افغانستان په تاریخ کې جبران نشي. دغه د سیاسي حل لارې او یا سیاسي جوړجاړي نه تعریف بیا دلته مختلف ده. ضعیف صاحب افغان حکومت نه که د سیاسي جوړجاړي خبره وکړي وایي زه دې په حکومت کې پاتې شم نو دې ته سیاسي جوړجاړی وایي. طالب نه که پوښتنه وکړي طالب وایي چې نه 20 کاله زه ما مقاومت کړی ده د افغان حکومت پر وړاندې او د امریکا او د دوی د متحدینو په وړاندې، نو د ټولو حقدار زه یم چې حکومت یا مشري او یا هم ډیره برخه زه واخلم. نو جوړجاړی دې ته وایي سیاسي جوړجاړی. امریکا بیا د خپلو سترو موخو په لټه کې ده او سترې موخې بیا دلته د افغانستان په قضایا کې د تطبیق په لټون کې ده. نو امریکا ته بیا سیاسي جوړجاړی دغسې په لویه کچه تعریف شوی ده. که دغه ډول تعریفونه جلا اوسي له سیاسي جوړجاړي څخه، تاسو فکر کوئ چې موږ به دې ارمان ته ورسیږو؟ زه بیا دا خبره تکراروم چې غیر د سیاسي جوړجاړي څخه بل لار نشته او د تحمل او د تنزل څخه پرته بل لار نشته. دا قدرت نه د چا سره باقی پاتې کیږي او نه د چا حق دی چې د ټول افغانستان په حقوقو باندې قبضه وکړي او یا دا کوشش وکړي چې د خپل یو موقت منفعت یو شخصي منفعت لپاره د افغانستان موضوع یو داسې حالت ته بوزي چې بیا جبران نشي کېدلی. زه فکر کوم دغه اوس وخت دی او دا په خبرو باندې کېږي، خبرو کې رښتینې خبرې او په میز باندې چې هر څه مطرح شي دا کېدلی شي. ښه لاره یې دا ده زما په نظر
چې د افغانستان دغه ټولو سوالونو ته جوابونه د میز په سر باندې وویل شي او د افغانستان هر موضوع چې د میز په سر باندې هغه بحث شي. دغه انفرادي نظریات چې کیږي یا نظرونه ورکي یا طرح ورکي دا ښه دی چې هغه د میز ټیم خلکو ته ورکي او هغه په میز باندې مطرح کړي. تر ډیره پورې هغه څه چې د مذاکرې د توقف سبب شوي دي هغه انفرادي څرګندونې دي چې هم د میز غړو ته یا د ټیم غړو ته یو نو د هغوی باور ته تاوان رسول دي هم دا موضوع خدشه‌لاره کړې ده. نو زه فکر کوم چې هر څوک خپل غوښتنې لري وړاندیزونه لري هغوی په ټیم کې نمایندګان لري د هغه لارې باید مطرح شي. ضعیف صاحب دقیقاً بله ستاسو د خبرو په تایید سره چې هر غوټه بالاخره پر خبرو باندې خلاصيږي او هغه څه چې د افغان حکومت له لوري د اوس لپاره پر طالب باندې ډیره کلکه نیوکه ده چې د میز د خبرو میز یې پریښی او هیواد په هیواد ګرځي. ستاسو په نظر د طالب لپاره څخه د اوس لپاره څخه دلیل څه کېدلی شي چې بین الافغاني خبرې ځنډولې دي او د خبرو دغه میز ته چې ستونزه په حل شي نه راګرځي؟ فکر کوم کې داسې ډېر لنډ ډېر وخت ونه نیسي دا مذاکره بیرته شروع شي او کېدای شي نن یو هفته کې زما امید دا دی چې د نن هفته کې راتلونکي هفته کې د مذاکرې پړاو بیرته شروع شي ان شاء الله. خو دغه یو نوع اعتراض مو پر هغه خبرو باندې چې هم د بندیانو په ضد باندې وسولې هم ډېرې شدیدې خبرې وسوې هم د قدرت د انحصار دپاره یا د بقا دپاره خبرې وسوې او خبرې زهرجنې او تیزې خبرې وې د هغوی هم او هم دارنګه د امریکا د پالیسۍ دپاره چې کوشش د دې لابي روانه وه چې امریکا کې باید د قرارداد بیرته ارزیابي سي یا نقض سي. طالبان هم فکر کوم خپل په اندازه باندې خپل مسؤلیت درلود چې دوی هم باید دې ته لابي کړی وای. نو زه فکر کوم داسې یو لابي روانه وه او دا حالت دوه حالت درلوده. یو دا چې د امریکا دغه پالیسۍ ته باید تغییر ورکول سوی نه وای د دې لپاره لابي سوی وای او دویم دا چې یو شکل اعتراض په هغه شیانو باندې وسو چې هغه شیان باید په میز باندې مطرح سوي وای خو د میز د باندې د سوء استفادې په شکل باندې یا په داسې شکل باندې مطرح سول چې هغه دغه ژبه ډېره زهرناکه او ډېر تیز الفاظ استعمال. خو که طالبانو دغه دوو مسایلو ته اشاره کړې وه بله که طالبانو دغه دوو مسایلو ته ضعیف صاحب اشاره کړې وه چې گویا د افغان حکومت له لوري دغه ډول څرګندونو په غبرګون کې او یا هم د قدرت طلبۍ د یکتاز کېدو مسله د افغان حکومت له لوري مطرح شوې نو دوی ځکه د خبرو میز پرېږدي او یا هم د امریکا د پالیسۍ د نه څرګندتیا په اړه دوی د لنډ وخت لپاره څخه د خبرې پر مخ نه بیایي. نو ښایي دلایل به معلوم و اوس خو دلیل اصلا نه دی معلوم چې طالب ولې دا د خبرو میز پرېښی. فکر کوم دلایل طرفونو ته معلوم دي تر اوسه که مطبوعاتو ته راغلي هم نه دي خو امریکا او طالبانو ته خپل دلایل معلوم دي. هغه دلایل دي چې تر اوسه موږ هم نه پوهیږو. دغه وروستي فشارونه یا وروستي سفرونه وبخښئ د طالبانو له لوري دا د لابیګرۍ تر حده تاسو تعریفولی شئ که پر امریکا باندې د فشار راوستلو؟ زه فکر کوم زما خپل اټکل خو دا دی چې تر ډېره پورې د لابي شکل یې درلودی ځکه هغه هیوادونه چې د قرارداد په وخت کې دوی هلته وه او حضور یې درلودی دوی هغه هیوادو ته سفرونه کړي دي. اکثره هغه هیوادو ته سفرونه سوي دي چې هغوی ته واضحه کړي چې د قرارداد تخلف طالبانو نه دی کړی. که چیرې امریکا شاته ځي نو دا د امریکا تخلف دی او دوی تخلف نه دی کړی او د ارزیابي یا د نقض په وخت کې نو ملامتي په طالبان باندې نه راځي. دا فکر کوم د لابي شکل درلود. خو په داسې حال کې چې تاسو د لابي سفرونه ګڼئ ولې د دوو هیوادونو سفر بیا تقریبا چې امریکې لپاره ښایي ډېر اساسه مسله اوسي ایران او روسیه
دوه سیاسي او حتی نظامی رقیبان هم کولی شي سړی ورته ووایي چې د امریکا یو تحلیل یا یو نظر دا دی چې که جګړه پیل کیږي او امریکا بیا هم له خپل دغه توافقنامې څخه په شا کیږي او ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي، نو دلته به طالبانو لپاره څخه هم دا ځل دغه جګړه ډیره درنه جګړه وسي او د امریکې لپاره څخه به هم. نو طالبان په دې لټه کې دي چې د سیاسي ملاتړ ترڅنګ باید نهایتا د داسې هیوادونو چې له امریکا سره رقابتونه لري او تربګنت پالي نو له هغوی څخه په نظامی برخه کې هم ملاتړ ترلاسه کړي. که خدای پاک رښتیا هم د جګړې سیاست غوره کیږي، راتلونکې جګړه به څومره خطرناکه او څومره ویرونکې اوسي خصوصا افغانانو ته. خدای دې نه کړي چې جګړه په افغانستان کې بیا دوام پیدا کړي او الله دې افغانانو ته دا منطق او دا جرأت ورکړي چې دغه فرصت څخه استفاده وکړي او د تل لپاره په افغانستان کې د وینې تویېدل ودرېږي. زه هم دومره ویلی شم چې څونه زما درک دی چې د طالبانو دغه سفرونه د یو لابي شکل درلودي او دا اول ځل نه دی چې دوی یا ایران یا مسکو ته سفرونه کوي، دوی مخکې هم سفرونه کړي وو او د سولې لپاره د هغوی همکاري غوښتې وه پخوا هم، او خپل پالیسي او خپل هغه تګلاره چې دوی په افغانستان کې غوښتله هغوی تر هر ځای پورې په ډیپلوماټیک شکل باندې رسول یې ده. زه فکر کوم دا هم د هغوی یو لړۍ وه. ضعیف صاحب، ایران او پاکستان ته به د طالبانو سفرونه د دغې پروسې په مرسته کې چې بیا پیل شي او بیا امریکا شاتګ ونه کړي یوې نتیجې ته موږ پرې ورسېږو، د مرستې په توګه دا سفرونه دقیقا ستاسو په نظر مؤثر دي؟ بالکل مؤثر دي، ځکه دلته هر طرف کوشش کوي چې د ځان لپاره همکاران پیدا کړي او هغه سوء تفاهمات چې د دوی په ضد باندې دي یا د دوی جانب مقابل د هغه لپاره تبلیغات کوي او ذهنونه مشوش کوي، د هغه د پاکېدو لپاره کوشش کوي. زه فکر کوم دا ډېر مؤثر دی، ځکه تاسو ولیدل چې د ایران خارجه وزیر ډېر منفي تبلیغات شروع کړل او دغه یو سوء تفاهم و چې کله طالبان هلته ولاړل بیرته هغه تبلیغات یو سم طرف ته ولاړل. یعنی داسې سفرونه د افغانستان د کشالې لپاره ډېر مهم دي، ځکه په افغانستان کې که موږ ووایو که نه ووایو د همسایګانو هم تشویشونه شته او هم یې غوښتنې شته او هم یې د هغوی دلچسپۍ شته. نو که دغه سیمه ییز حالت د سولې لپاره استفاده نشي خدای نخواسته او ډېر په درایت په یو ډېر منطق باندې په ډېر هوښیارۍ باندې هغوی ته قناعت ور نه کول شي چې افغانستان آینده افغانستان د دوی په ضد نه دی، د دوی منافع نه تهدیدي او آینده افغانستان به یو سوله ییز افغانستان وي. افغانستان د افغانستان خاوره به د چا د رقابت میدان نه ګرځي. دغسې یو حالت که په افغانستان کې را نشي او د ګاونډیان مطمئن نشي نو د افغانستان کې سوله راتلل مشکله بولم. او دغه رقم سفرونه چې دغه بیلانس وساتي په سیمه کې، بیلانس په نړۍ کې وساتي، دا ډېر مهم دی. د دغه ډول یو راتګ ته طالبان ژمن دي که نه، په داسې حال کې چې د افغان حکومت له لوري، د نیټو له لوري، حتی د ملګرو ملتونو له لوري او کله ناکله د امریکایي چارواکو له لوري هم دا ویل شوي دي چې طالبان لا هم له القاعده او نورو ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرېکې کړي. نو دغه حالت ته د ګرځېدو امکان او شونتیا څومره شته او یا په بله وینا طالب څومره ورته ژمن ده؟ زما فکر څلور ټکي چې د امریکا سره د القاعده یا د نورو خارجانو په مورد کې اتفاق شوی دی هغه واضح دی. هغه یو دای چې دوی په افغانستان کې ټریننګ سنټرونه نه لري او دوی به د افغانستان خاوره د بل چا په ضد باندې نه کاروي او دوی به په افغانستان کې یو جبهه او مرکز نه جوړي په افغانستان کې او افغانستان به د نړیوالو یا د بل چا د هغوی لپاره داسې یو ځای نه ګرځي چې هغه د ګاونډیانو یا د سیمې منافع تهدید کړي. زه فکر کوم په دغو شیانو باندې ورسره خبره شوې ده. په افرادو باندې افغانستان خو ډېر غټ ملک دی، دا چې ټول افراد یو بهرنی چې دلته پخوا راغلي وي
یا په یو کلي کې یا په یو سیمه کې دا نو کېدای شي دا خو ډېر وخت غواړي چې طالبان دا نه دي ویلي چې دوی به د القاعدې یا د بل چا سره دښمني کوي د امریکا لپاره، دا خو معقول هم نه ده. خو دوی به هغوی هڅوي او هر ځای چې وي هغوی ته به وایي چې افغانستان دغه قرارداد کړی د امریکا سره د نړیوالو سره او دې ته ژمن دي، نو دوی د خپل د ځان لپاره خپل سرنوشت لپاره خپل فکر وکړي. زه فکر کوم دا لړۍ تر ډېره پورې روانه ده. اما دا چې د حکومت یا امریکا د غزني موضوع پورته کوي چې هلته دوی عملیات کړي وو، یو څوک یې وژلی وو، دا هم د طالبان د خوا یو اعتراض وو په امریکایانو باندې چې که چیرې داسې یو څوک هلته موجود و، دوی ولې دوی خو کمیسیون درلودی د طالبان سره، دوی ته باید تماس نیولی وای. که طالبانو دا مشکل نه وای حل کړي بیا دوی کولی شوه په منطقه کې عملیات وکړي. خو امریکا د طالبانو سره دا تعهد کړی و چې دوی به د طالبانو په سیمه کې په چا باندې عملیات نه کوي تر څو طالبان هغه مشکل حل کولی شي. نو دا هم یو تخلف کې دغه شی راغلی دی. زه فکر کوم د افراد په افغانستان کې یې خو هغه څلور شان چې عمده دي هغه په افغانستان کې اوس نشته او طالبان هغه ته ژمنتیا ښیي. اما دا چې امریکا په طالبانو باندې مکمل دغه کوي چې دوی باید بیخي د القاعدې یا د نور مسلمانانو دښمني وساتي، دا د موافقه کې نشته او طالبان دا کوي هم نه. له القاعده سره دښمني نه کول، ضعیف صاحب تاسو فکر نه کوئ چې د توافقنامې په اصل کې یو ډول راغلی ده کله چې زه یو څوک پرې نږدم چې هغه خپلو اهدافو ته یا موخو ته ورسیږي، نو طبیعي خبر ده چې زما له ما سره به دښمني کوي. که القاعده وغواړي چې دا خاوره د امریکا او د متحدینو په وړاندې وکاروي او طالب ورته اجازه ورنه کړي، نو تاسو فکر نه کوئ چې طالب سره دښمني شوه نو دوستي خو بیا په دې ډول نه تعریفېږي؟ افغانستان کې د جهاد مسئله د امریکا د شتون پورې موجوده ده. زه فکر کوم که په افغانستان کې امریکا په خپل تعهد باندې ودرېږي او هغه قرارداد کاملا چې طالبانو د امریکا ترمنځ شوی دی عملي شي، نو په افغانستان کې یو اسلامي نظام راځي او خارجانو د افغانستان څخه وځي او هغه اشغال په افغانستان کې ختمیږي، نو بیا خو د جهاد لپاره داعیه نشته. نو هیڅوک بیا نشي کولی، حتی که افغان هم نشي کولی، خارجي خو بیخي نشي کولی. زه فکر کوم یو کاملا طالبانو دا شان څېړلي دي او پر هغه مطالعه کړې ده او د یو داسې دا څونه وخت دا موضوع ونیوي، دوی دا ټوله ابعاد څېړلي دي. نو دوی چې کله د امریکا سره تعهد کوي، نو هلته به دغه اسباب د جهاد و د اشغال و دا ټولو ته د حل لاره پیدا کېږي. بیا افغانستان کې یوازې افغانستان د افغانانو لپاره وي او د هېچا په ضد به نه استعمالي شي. ضعیف صاحب، طالبانو ته د امریکایانو حضور یوازې د جهاد سبب ده او که دوی سره جنگ نه کول او توافق کول، که د حضور مسله وسي نو خو صحیح ده. لا هم تر اوسه 2.5 زره امریکایان او تقریبا 8 زره نیټو ځواکونه پراته دي، نو طالبان لا هم خپل جګړو ته دوام ورکوي. او که یا دای چې موافقه شوې ده چې موږ او تاسو سره ذاتي جنگ نه لرو، جهاد ختم شو، نو بیا ولې د افغان ځواکونو او بیا هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه جهاد ده او که بګوا؟ فکر کوم دا هغه تسلسل چې د وخت سره روان دي تر اوسه پورې دا همداسې جاري ساته شوی دي او په افغانستان کې اوسنی حالت چې کوم روان دي د خارجانو د مستقیم نفوذ او د قومندې لاندې چې کوم کارونه روان دي دا د افغانانو په ګټه نه دي. او زما عقیده دا ده چې د افغاني جنگ لپاره باید داسې یو لاره پیدا شي چې نور دغه وینې توی نشي، که هغه عسکر دي که طالب دي که په هر نامه وي، باید د میز په سر باندې دا موضوع مطرح شي او سیاسي لاره ورته پیدا شي چې نور دغه جنگ دوام ونه کړي. که جنگ خدای نخواسته څوک غواړي چې دوام وکړي، نو دې لپاره نومونه پیدا کېږي او دلایل هم ورته پیدا کېږي. خو تر ټولو هغه به یوازې د اباحت لارې، تر ټولو ښه لاره دا ده چې افغانستان کې جنگ ودرېږي، په افغانستان کې د جنگ عوامل ختم شي، په افغانستان کې هغه عوامل باندې چې هغه د جنگ سبب شوي دي یا د جنگ د دوام او د استمرار سبب کېږي، هغه په افغانستان کې ختم شي او افغانستان د افغانانو کور شي
او په سولې شکل په افغانستان کې ژوند وکړي. بله دقیقاً په همدې هیله یوه لنډه دمه لرم ضعیف صاحب، بیا راګرځو انشاءالله د پاتې خپرونې کې به پر نورو موضوعاتو هم سره بحث ولرو. لیدونکو ستاسو ملتیا هم وغواړم.